سلامونه وخت بخیر قدرمن لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ اوسئ حتی ولا وردګ مې ولا درې څخه ستاسو په درنو چوپړ کې حاضر یم قدرمن لیدونکو نن د روژې 21مه ده او موږ د افغانستان یو د هغه پخوانی او یو د هغه مشهور ځای ته راغلی سو دا څنګه دا زما شاته ګورئ دا قصر د لمن په نامه یادېږي د افغانستان د لمن په سیمه کې موقعیت لري او شاته دا د مشرانو جرګې کلات ده نو تاسو د دې ځای انځورونه وګورئ تر پای پورې زموږ ملاتړ وکړئ. دا د لمن ماڼۍ ده لکه څنګه تاسو منظور کې ګوره ډېر ښایسته ځای ده او ډېر داسې تیږې پکې سپارل شوي چې د ښکلا لپاره ډېر ښه ډیزاین وکړي او تاسو ګورئ ښه ښایسته فضا ده ښه چمن ده او ښه ښایسته چمنونه دي او ښه ښایسته ډېر واقعیت د پسرلي په موسم کې ډېر ښه ښکلی معلومېږي خو اوس هم پسرلی ده د اوړي میاشت د لمن ماڼۍ د ښایسته انځور څخه خوند واخلئ او هیله مند یم خپرونه مو خوښه شي تر پایه زموږ ملګرتیا وکړئ تاسو د انځورونه وګورئ. دا اوس زموږ خپرونه چې تاسو ته مې در وړاندې کړه تر بیا ذات اوله وردګ د عبدالرزق حسن چوپړ کې حاضر یم تاسو په لویه بخښنې سره لاس ورکړئ. څنګه دوستان تاسو د لمن ماڼۍ یو د هغه تاریخي ماڼیو څخه ده په افغانستان کې چې اکثر ته خلک ورته راځي تاسو د لمن دې چې د خپرونې خوښ شوي اوسي او تر پایه زموږ ملاتړ وکړئ. دې زموږ چینل ته سبسکرایب وکړئ تر څو معلومات مو خبرونه سره شریک کړئ. ښه وخت بخیر.